په کندهار کې د کورونو کرایې ډېرې لوړې شوي دي. د کندهار ښار اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې د کورونو کرایې له اندازې زیاتې لوړې شوي دي او دغه راز د کرایې د کورونو پیدا کېدل هم ډېر ستونزمن شوي دي. د کندهار ښار اوسېدونکی تاج محمد وایي اکثره وختونه راهنمایي والا پر خپل سر د کورونو کرایې لوړوي. ډېری کسانو سره په ستونزه کې دي، کورونه تر حد زیات ګران شوي دي، کرایې لوړې شوي دي او کورونه نه پیدا کېږي، بیا چې پیدا شي کرایې ډېرې لوړې وي. بل ستر ظلم دا دی چې د کورو مالکین یې پر کرایهدارانو کوي، هغه دا چې د 6 میاشتو د 1 کال او که د هغه څخه رالږ شي حد اقل باید د 6 میاشتې کرایه پر یوه ځای ورکړي، چې دا ډېر لوی ظلم دی، ځکه هغه غریبان دي که د بېوسۍ څخه د بل ځای څخه راغلي وي او یا هم د پاکستان څخه دې خواته راغلي وي، وس او توان یې نه لري او دوی ته ظلم ورباندې کوي. دغه راز هغه زیاتوي د دې ترڅنګ چې کرایې لوړې شوي د 6 یا 1 کال کرایې پر یوه ځای غوښتل کېږي، چې دا د غریبو هیوادوالو تر توان وتلې خبره ده. بل خوا د راهنمایي معاملاتو مسؤلین هم مني چې د کورونو کرایې لوړې شوي دي، خو وایي د کورونو د کرایې لوړوالی او کښتوالی په دوی پورې هېڅ اړه نه لري، هغه مسؤلیت د کورونو د مالکینو دی. راهنما یعنې لارښوونکی هغه یوازې د دغه کرایې والا د سرای د مالک یا د کریدار په مابینځ کې لار برابروي، یعنې د دې جرمت راولي. راهنما والا په هېڅ صورت کې دا اختیار نه دی ورکول شوی او نه دا اختیار لري چې د نورو خلکو د ملکیتو قیمت لوړ کړي. یعنې ما دا خبره اورېدلې ده په بار بار د ځینو رسنیو د لارې یا ځینې هغه کسان چې تمثیلي پارچې جوړې کړي په دغه باره کې ما په بار بار غندلې ده او هېڅ. دغه راز دوی زیاتوي دلته د کرایې کورونو تقاضا ډېره شوې، خو کورونه لږ دي چې یو لامل یې دا هم دی چې د کورونو کرایې لوړېږي. دوی یې بل لامل دا ګڼي چې د افغان سرپرست حکومت لخوا د کورونو پر ګروۍ بندیز لګېدلی، نو ځکه کورونه ګران شوي او کرایې لوړې شوي دي. د کرایې په برابر باندې د کرایې کورونو څخه سبا ډېر کاخ دي، مخلوق زیات دي، د امنیت په خاطر باندې د ټولو ولایتونو څخه خلک مراجعه کوي، راځي د ټولو ولایاتو خلک راځي ته دي، خو کومې چې پخوا کومې کرایې وي کرایې د اوس څخه ډېرې لوړې شوي دي، ځایونه نه پیدا کېږي. نو هر سړی دا غوښتنه کوي چې هغه د مجبورۍ څخه یو ځای ونیسي او زموږ خلک غلط استفاده کوي. کوم ځای چې پخوا په 7,000 په 8,000 افغاني نن اوس په 12,000 15,000 افغاني باندې دي. ځکه یو جایدادونه هم د پخوا په پرتله ډېر قیمت پیدا کړی دي او البته دا غریبو کورنیو دپاره چې هغه پخوا مخکې په کرایو یا په ګروۍ باندې اوسېدله، کرایه هم د پخوا په پرتله 2 چنده پورته شوي دي. د خلکو نفوس ډېر شوی دی. مخکې عینو مینې کې یوازې د ښار اکثریت خلک اوسېدله، اوس تقریبا که درته ووایم د افغانستان د 34 ولایتو خلک د دې عینو مینې ته راغلي دي. بیکاري یو بل لامل دی چې د کورونو کرایې لوړوي. ویل کېږي چې په کندهار کې اکثره کسان خپل کورونه خرڅوي او په هغه پیسو کاروبار سموي او خپله په کرایي کورونو کې اوسیږي. ملت غږ هڅه وکړه چې د دې موضوع لپاره د کندهار عدلیې ریاست غږ هم ولري، خو په دې ونه توانېدلو.